پکتیا کې د بشر حقونو سیمهیز دفتر مسؤلین وایي د جګړې له امله روان کال په دې ولایت کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله 20 سلنه ډیره شوې ده. د یاد دفتر د مسؤلینو په وینا سږکال د هوایي او مخامخ بریدونو د سړک تر غاړې بمي چاودنو او شپنوي عملیاتو پر مهال 320 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه دفتر مشر نور احمد شهیم د ملکی تلفاتو زیاتېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله کې 143 کسان وژل شوي او 120 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې 112 نارینه 14 ښځې او 18 ماشومان شامل دي. متاسفانه چې دا ارقام 9 سلنه زیاتوالی ښیي او دا د بشري حقونو د کمیسیون لپاره د تشویش وړ موضوع ده چې موږ بیا هم تکراروم چې مختلفو غونډو کې د مسؤلینو سره موږ مطرح کړي دي چې د ملکي تلفاتو څخه باید مخنیوی وشي او د بشردوستانه حقونو ټول اصول باید رعایت شي. نور احمد شهیم همدارنګه د ملکي وګړو بې ځایه کېدو ته هم اشاره وکړه. ویل د جګړې او طبیعي پیښو له امله په دې ولایت کې لا هم ځینو کورنیو خپلې سیمې پریښي چې په سختو حالاتو کې ژوند تیروي، خو په وینا یې لا هم حکومت ورته لومړنۍ مرستې نه دي رسولې. هغه معلومات چې د کمیسیون لاسته راغلی دی هغه ښیي چې د بې ځایه شوي دپاره دولت څه خاص وسیع پروګرام نه لري، فقط یو مقدار ډیر کم کومکونه چې هغه موقتي او سطحي کومکونه دي هغوی ته ورکول کیږي او داسې خاص تدابیر چې د هغوی ټول ژوند د پوښښ لاندې راشي د هغوی دپاره څه خاص پروګرام ترتیب شوی نه دی. بلخوا بیا د پکتیا د ولایتي ادارې مسؤلین هم د ملکي تلفاتو ډیریدل مني او وایي هڅه کوي تر څو له امنیتي ارګانونو سره په ګډه د عامو وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې ګړندي ګامونه واخلي. خو زه دا قطعا نه ردوم، بیا هم کله کله په ځینو ځایو کې داسې کېږي ځینې بیلګې مونږ په دې برخه کې که لرو هغه د هوایي عملیاتو او یا شپنیو عملیاتو کې ځینې وختونه داسې څه پیدا کېږي چې حکومت او اړونده ادارې یا هغه څوک چې په دې جنګ کې دخیل دي د ټولو نه مې هیله دا ده چې دغه عملیاتو په وخت ملکي خلکو ته ضرر ونه رسوي. د بشر حقونو سیمهیز دفتر مسؤلین پکتیا کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ډیری عاملین د دولت مخالف وسلوال بولي، خو په دې اړه بیا د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد وایي ملکیانو ته ډیری تلفات د هوایي او شپنوي عملیاتو له امله اوښتي دي.